نن نفس بستا په دې اجره کې نمتوب نه صرف او صرف څه وخته مونځ به کېږي तो शैतान खड़ा बचो पकड़ लेकिन न डालो हमारे बच्चे को चबुदावे जो जोरावर खाना राह सबा की तरह संभाल का खाने खालास दा 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 दास्त्रगे दिव्या दास लकेदारा तोरन के दास लकेदारा तोरन के स्त्री 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 शुंडी दिसते गुलाब शुंडी दिसते नके गुलाब शुंडी दिसते नके दा 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 दास्त्रगे दिव्या आधा कसम पढ़ लो जोन ना सर वफा होगा जबरदस्त आदम खाने ना जुमा छोड़ो जुमा कलया खुद कला मरजान खारे कला द सुर गुलाब शान खारे द खुला डकाई द हुसन खजानी लास बरा के दयारानी نوم دې په کندو کې هم نه ځایږي او زما د وجود فاطمه حساب مې مرګ او ژوند الله تعالی په لاس کې دی دا موږ د بې غیرته نه طلبگار یما دتا بیدار یما جدا بن شمالتا رہو سلکا لڑکے نشان سرکا ملګری د ژوند او د دې مونږ امامتي به ورته کې تو نه خود یار داشت یار مار یار مار لمبا لمبا سجنے لمبا لمبا سجنے لمبا لمبا سجنے دا سورة سورة ستة ولا زمانه پلار واده ده او که زمانه نیکه واده ده هسه ورته ټوبه په یو چوکه نه چړې ځوانه زمانه دیک ویل دم خانه به تاسو بندوي د زما فام نه کنه تب خپله او د شاګوري جنګاله زما کور ته راولېږي
شاهکار غریب سینه نه ده د شاهګل سینه ده د شاهګل او زما سینه هغه سندان دی چې د بل ګزارم چې لکه د ګل لګي د ګل واوره جیلره که نن نه پس دې په ما د ګزار کولو غلطي وکړه نو بیا به ستا دا ډنډه زما په لاس کې وي او ستا به پونډۍ وي خلیل شاه دا جیل دی ستا پلار جنګېږ نه دی وځه لږه زه خو کورنیم خو ته راته په سترګو شمکور ښکارې چې دا شپږ فوټه سړی درته نه ښکاري د ژوند نه راته بېزاره ښکاري خودکشي کول غواړې ځکه چې زه کوم بیرک ته لاړ شم نو هلته زما د یارې نه د انسان بچی نه پاتې کېږي هسه و ټکټو به په یو چوکه نه شړې ځوانه لکه چې زه په هغه کسانو کې نه یم چې ستا د یارې به د دې بیرک تمام ځکه خو درته په دې وښو کې دا د مړانې خو مې ډېرې کیسې اورېدلې خو هی 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 او که تو دې ډېر زیات پېمانه شوم اشنا لکه چې نوم دې په کندو کې هم نه ځایېږي او زما د وجود باتمه حساب مې په ټول تللی صرف دوه نیم زیره دوه نیم زیره دا دوه نیم زیره واشنا د دوه نیم زیره سټریټ ګزار چې تا ولې سنډا په دا سر وکړي که نه نو هغه مې په خپلو پښو نه زما په پښو کې پروت وي زما زما د سپین استاد د خدای وبخښي هغه ما ته په ژوندون کې یو نصیحت کړی چې نننی کار به په سبا نه کوي او دا فیصله به هم نن وکړو اشنا چې څوک به د چا په خپو دا ګرز دا میدان دا والا اشنا تبارک شه دا خو د زما د زړه کار وکړو دا خو مې ستا د زړه کار وکړو او زما د زړه کار دا دی
بس ځوانه ما دا ومنله چې ته واقعي یو نر ځوان یې. که زه نر یم نو کم تم نه یې. ته مې غواړي چې د یارۍ لاس درکړم. ولې اشنا ته خو د یارۍ په نوم په سوچ کې پرېوتې. ځکه اشنا چې په ما یاري لاس نه ده او چې چا ته د یارۍ لاس ورکړم نو هغه رانه جدا شي. هغه څنګه؟ زه د ګل آباد د کلي اوسېدونکی یم او هلته زما یو یار دلبری اوسېږي. د ګل آباد کلي دلبری؟ ولې ته دلبری پېژنې څه؟ او دلبری زما د کلي اوسېدونکی دی. هغه زما د ملکوالي یار دی. خو راته دا ووایه چې ته جیل ته څنګه راغلې؟ زه جیل ته څنګه راغلم نو بیا واوره. ګوره بچی زما په دې دنیا کې هیڅوک هم نشته بس یو اسره مې ده زما زوی اوس تا چنغول شاګل. ستا مور پلار ته خو دې وبښي ما هغوی سره واده کړې وه چې ستا لور به زه خپل انګور جوړم. اوس زما دا خواهش دی بچی چې ستا او د شاګل واده وشي. ټیک ده څنګه چې ستا خوښې تروري خو ما ته نه ښکاري چې شاګل به دومره زر د واده دپاره رضا شي ځکه چې تا ته خو پته ده ټوله ورځ هغه ګرځي یاران دوستانو سره کله یو خوا کله بل خوا لو فرتیاګانې کوي او ته هم ورته څه نه وې که نه. غشه شیطانې ته مې بیا د مور وګړه ډکې چې زه یارانو سره ګرځم دوستانو سره ګرځم دا کوم هغه کوم. نه نه شاګوله ما د پیر بابا وخي ما د کاکا سے بوخي که ما به ستا مور ته ستا په سر شیطاني کړي. چپ شه دروغجنې دا هر څه ما په خپل غوږونو واورېده. بس بس په جنې ډېرې سترګې مه وباسه چې به هر څه دې په خپلو غوږونو واورېدل نو بیا دا هم یاد ساته چې اوس به زه ستا دا واده کوم. مورې که ستا د عزت دی چې زه به واده کوم خو زما مې یو خبره واوره که زه واده کوم نو دلبري سره به یو ځای واده کوم. ولې چې زما او د هغې کوژدنه مې یو ځای شوې او واده به مې یو ځای کېږي. زرتاجي څنګه چې ستا کوېده نشوله زه غواړم چې ستا واده م زر تر زره او په خیر وشي. خوشازادګۍ زما او ستا د دلبري ورور دا ارمان دی چې ستا واده مخکې وشي. زرتاجي واده د هرې جنۍ ارمان وي خو زه لا واده نشم کولی ځکه چې واده نه پس خلک خپل پردي پرېږدي خپل کلی پرېږدي خپل کور پرېږدي او زه خپل رور پرې غوستل نه غواړم. وزما ساده خورې وزما ساده خورې لور خور د پردي کور ته تلل یو حقه لاره او ته واده نه انکار مه کوه. واده 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 زه لا واده کول نه غواړم. تاسو ما ولې ودوئ ولې تاسو زما نه تنګ شوې څه شهزادګۍ بچی مور پلار اولاد نه تنګېږي اولاد خو د مور پلار د زړه خوښېږي هغه د ځان نه لرې کول نه غواړي خو د قدرت دا قانون دی چې لوڼه خویندې د پردي کور وي یو نه یو ورځ د مور پلار د کور نه راښکته شي او مور او پلار خپل کور کې یوازې پاتې شي. وخانانو زما نوم منافق ولې منکر دی موږ تر نسل پورې منکران یو هر د نیکۍ کار موږ ګناه کوو او د پیسو دپاره هر جایز ناجایز کار موږ ثواب ګڼو. بیا واخله دا پیسې او موږ ته داسې ځای وښیه چې موږ هلته لاړ شو او دا زړه پکې خوشحاله شو. وخان د چا ځای ته د تلو څه ضرورت دی داسې ګل به درته وښیم چې ټوله ورځ یې بویوئ. هغه کوم ګل دی ابلیسه؟ وخان هغه ګل هغه ده ګورې
ماته ولې ګورې؟ ستا د ځوانۍ او ستا د ښایست سودا کوم غواړم. د حسن او د ځوانۍ قیمت دې ووایه چې پیسې درکړو. چوپ شه بې غیرتو، ورک شه دلته نه. ورکېږو چېرته زړګیا، دا به موږ ځان سره په زور بوځو. کله پیدا شوم نو شیطان ساده بچو پکړه د دې کلی نه لاړو او ما ته په چغو چغوداوې چې زورور خانه دا باندې کار په سنبال کې څنګه منافقه بالکل زورور خانه بالکل زه منافق ولد منکر ستا خبرې ته چېرته بده ویلی شم ته خو خبرې نه کې سمې ملغللې غورځې ملغللې که څنګه ابلیسه بچې وتاجي سوله نیکره خبره دې وکړله خان زه او پلار خو مې ستا په ټوکرو هغه دوی شوي ځناوري چې څلېرویشت ګنټې راته لکۍ سنډو او را سنډو چې کله به راته هډوکې راولې دا واخلې هډوکې دې د بچې ته ودرېږه دې په سنبالېدو پوهېږم که ودرېږه خوب وینم او که حقیقت دی په دې کلي کې خو زه داسې ځوان نه وینم چې زما سپي ته پورې شوی بیا داسې څوک په خپل ژوند باندې تنګ دی چې په تاسو یې داسې جګ څوک دی د دې کري دلبري او د هغه یار شاکولي په جومات کې دا اعلان وکړ چې دلبري او شاکولي سر وخوړو او مازدیګر به یې جنازه وي ځکه چې هغه دواړه به زه د مازدیګر د مانځه نه مخکې وژنم ودرېږئ انسپکټره زه هغه دواړه
وجه غواړم. نه خان نه، دا غلطي ونه کې چې کم تن په ګوړه مري نو هغه له به زهر هېڅ کله هم نه ورکوې او نه به پې ګولۍ خرابې. خان اوس دې ستا بلا هم خلاصه، اوس زه پوه شه او هغه یې پوه شه. اخر ستو زما واده به کله کېږي ما ته ووایه. اوهو وبشي که نه زما او ستا واده، څنګه چې زما او ستا کوژدن شوې ده نو داسې به واده مو وشي. اله به ما سره واده کوې چې زما په سر کې سپین ویښتو ولګي، پوره د اتیاو کالو شم په کونټۍ باندې ګرځم، بیا به ما سره واده کوې ته؟ اوهو زړګیا، ته خو د اتیا کالو ښې که نه چې د سلو کالو هم شې که نه نو بیا هم زما قبوله یې. رښتیا جي؟ بلکل جي. چې دا هر خوی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه، چې دا هر خوی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه، زما په شان د عاشقۍ په غم مخته شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې، چې دا هر خوی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه، زما په شان د عاشقۍ په غم مخته شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې. غټه شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې. نغمه شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې، چې دا هر خوی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه، چې دا هر خوی د پیغلتوبه دا شي بدل په لیونتوبه، زما په شان د عاشقۍ په غم مخته شجنې. لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې، لمبه لمبه شجنې. ویم خانانو داسې د مجلس کیسټ مې دله راوړی، تاسو یقین وکړئ چې ژوندي څه چې مړي به مته ګډېږي، دومره مستي پکې ده. ګوره کاکاجي موږ دې سیده ګوره د ټینګي نه یو، داسې نه چې دوی ولګوي او موږ بیا په ګډه اسو. پرېږده مړه چې ولګوي دا ولګوه، ولګوه کیسټ ولګوه.
सब जी दा خو د مانځه ټیم دی کنه وت منافق بچا دی پلیس بچو دا بین اخلاصي ما ته خپته ده چې د مانځه ټیم دی خو ځکه له وخت څخه ګن ورته جوړ شي ولې کوه حول ولا قوة الا بالله د بام وخت کې دا ټمخانه د چا په ځکه لګېدلې یہ مولانا سے وی ورته ومې وی چې دا غاني بندي کوي دا ځان وخت دی غاني سب باندې نکړي چې مونږ پلار او زی د خپل وجري نه په دیکو بار راويستو دا ټمخانه چرته لګېدلې هو مولانا صاحب در زورور خان پوجره کې ده مولانا صاحب د تپلیکار دی ولې بند کو دا ګندګيري مې څنګه بند کړه چې د بانګ وخت دی د منځه وخت دی ته بانګ ویا موږ کوا مونږ خو نه باندې کړه و شیطانانو دا ډمخانه به تاسو بندوي نو زما بانګ نه کنه چې تاسو دا ډمخانه بند نه کړئ نو زما بانګ به څوک اوري ردی وکه مولانا صاحب ته مونږ ډېر ښه پېژنې واو تاسو هم ډېر ښه پېژنم خو ستاسو هغه بېلمازه زورور خان هم ډېر ښه پېژنم مولانا صاحب مولانا صاحب ته ما نه پېژنې نه مې پېژنې ته او نن به در باندې ځان داسې پېژنم چې انده دپاره به ته زما حضور ته د راتلو جرأت نه کوې ولې چې زه کله پیدا شوم نو شیطان سره د بچو په کډه لاړو او ما ته یې په چغو دا ووې چې بچوړې دا هر څه اوس ته سنبال کا ته هلکانو مولانا صاحب په وهلو په دې ټول کلي کې وګرځوئ چې دته دا پته ولګي چې په دې کلي کې یو زورور خان دی هغه په ذات خود زه بوځئ ما ته بانګونه وایي ما ته نصیحتونه کوي
صرف ته اوس تماشه کوه چې زه به اوس د دوی سال کوم شکر ډېر ډېر انسپکټر صاحب دا زمونږ ورور همدا ووژلو دا دروغ انسپکټر صاحب دوی خپل ورور په خپله ووژلو دا دروغ نه وایي ته دروغ وایې ولې هېڅوک خپل ورور په خپله نشي وژلی هلکه واچوه ورته اټکلۍ لاسونو ته انسپکټر صاحب ګوره انسپکټر صاحب تاسو یقین وکړئ چې دا کار ما نه دی کړی تاسو سوفیا شاګولی دا دې څه وکړه یار ته مړه وکړو زورور خان کسانو ستا پلار په رامخه کړی و کله چې ما په هغې را باندې کړه دی د خپل ورور نه ولګېدو او اوس پولیسو زه ګرفتار کړم شاګولی چې دا مړی تا نه دی کړی ته هېڅ فکر مه کوه زه به خپل کور بار هر څه خرڅ کړم تا به بري کړم چې تا کړی تا زما د پلار لپاره زما د پلار د عزت لپاره په لاسونو کې اچولي ته هېڅ فکر مه کوه هېڅ فکر مه کوه ناشانا دا خو هتکړۍ دی ستا د پلار د عزت لپاره ما ته څوک په خپو کې بیړۍ مه اچوي نو خوشحالۍ به اچوي ولې چې ما تا سره یاري کړې ده او تا سره به یاري په نره پالم نره ته هېڅ فکر مه کوه انسپکټر صاحب راځه چې وځو ته هېڅ فکر مه کوه شاګله ودې ابلیسه بچې ایله اوس لانجه جوړه شوه اوس به پکې دی دواړه د تاڼې تاسین چکرې وي او بېرته به پکې موږ ته میلاوېږي موږ ته زما منافق ابو واقع چې ومې منلي مکمل منافق ومې مننه شاګولي اشنا نه یارې او دلبري سره دې ښه په نړتوب باندې یاري وپالله په یوه خبره ده اشنا چې دلبری هم ګوره ډېر یارباز سړی دی په یارۍ دوستۍ کې ګورې پاتې راتلو والا نه دی خو کېدی شي چې ستا ضمانت د هغه د وس نه بار وي بدریا بدریا ښه هغه ګوره هغه په جیل کې سمه خبرې روانه ده نه ته وګوره خبرې په دې جیل کې شاګولي اشنا دا خبرې څوک پردی نه ده هم ستا د یار ملاقات ته را روانه ده بېلګه که ستا اجازت وي نو
لږ ستړي مه شو ورسره وکړمه او ولې نه په دواړو سترګو اصله موږ دواړه د یوې لارې مسافر یو خو موږ هم څوک لرو که نه څوک اشنا دا جین مو د منځ دیوال جوړ شو او هر څه رانه پاتې شو ورځه ستړی مه شې د زړګي سره ستړی مه شې ژوند ډېر څه بادریا څنګه یې خیمه ممتاز دا جیل د انسان د لاسه جوړه شوې یو داسې دنیا ده چې زما غوندې انسان هم پکې د بې وسۍ ژوند کوي ګوره که نه ته زما ځان یې زما ځیګر یې زما مېلمنی خو بیا هم زه ستا مېلمستی نه شم ستا د یو لاس دیدن زما د ټول عمر مېلمستیا ده چې ته مې ولیدې نو دا وګڼه چې تا زما مېلمستیا وکړه دا خو پرېږده ممتاز خو زما پسې چېرته مه راځه ځکه چې زموږ بل ملاقات به ډېر ژر د دې جیل نه بهر وي زه په خپله جیل ته خو نه راځم ما څوک مجبوره کوي څوک دی وه زما زړه دې ښه مړي زړه د لاسه خو والله چې زم تېر کړم पक्का दिल
شه سلامت وشو مبارک شه بادریا ستا دې مبارک شي ممتازه ستا راتګ زما دپاره څومره بختور شو شاګلیا ډېر مهربان دی بادریا مبارک دې شه ستا دې مبارک شي خو چې ته فکر ونه کړې ستا ضمانت به هم که خیر ډېر ضرور شي اوې که ضمانت ونه شو که نه نو زه به ستا ملاقات دپاره دې جیل ته بیا راشم یاد درته ویلي دي او یاري به در سره خو په نرتوب پالم اوې که په جیل کې نه که نه نو بیا به کلي ته هم درشم الله پامان واوره دلبریا زه چې کله پیدا شوم نو شیطان د دې کلي نه سره د بچو په کډه لاړ وایه دلبریا څه ویل غواړې ګوره زراور خانه زه یو خاص کول نه راغلی یم یو سوال درنه کوم سوال او زمان واوره منافقه دا هغه دلبری دی هغه دلبری چې نشه تر اسمانه پورې خطا خو نن د زورور خان زور دی په سوال کولو باندې مجبوره کو وایه دلبریا څنګه راغلی ګوره خان خبره دا ده چې د شاګلي مور په سرو سترګو ژاړي او خدای مکه که په هغه باندې څه وشو نو د شاګلي مور به مړه شي خان زه تا ته منت کوم چې هغې شاګلي سره روغه وکړه فقه څوک یره خان یم که زما منې که نه نو د خپل حساب سره څه لږ جبر سره وکړه وکړه ورسره روغه ٹھیک ده دلبریا شاګولي سره روغه کوم خو تاوان به یې ته منې ګوره خان ټول تاوان ته زه ولاړ یم خو ته صرف خبره وکړه خبره نو بیا واوره دلبریا په تاوان کې به ماله 2 سورې راکوئ ته به خپله او د شاګولي جنګاله زما کور ته راولېږي چې بله خبره ونه کوې په روغه کې بېغیرته خلک ښځې ورکوي زما به د غیرتي نه نن خو دې دا خبره وکړه که بیا دې دا خبره وکړه نو دا سر به دې وولم دا څه وې داجي دا تاسو څه وایئ زه ټیک یم بچی دلبری ضرور خان دې ځای ته ورغلی و منت یې ورته وکړو سوال یې ورته وکړو چې شاګلي دې سره روغ وکړه خو هغې ورته بچی انکار وکړو نو اوس به شاګلي څنګه بچ کېږي ولې چې په هغه باندې خو 4 ګوايان دي دا ما ته پته چې 4 ګوان دي خو هغه 4 واړه به ګوان د دروغ ګواهي ورکوي ځکه چې هغوی د قانون نه پیسې اخیستې دي خدای دې د شاګلي دلې په جولۍ کې خیر واچوي ما سره خو غم د هغه د کونډې مور دی چې هغه به د خپل زوی لپاره ډېره پریشانه وي اوه تروري مه ژاړه صبر وکړه څنګه صبر وکړم زما زوی زما د زړه ټوټه د مرګ خولې له ورغله او ته ماته وایې چې صبر وکړه تروري لا خو د عدالت فیصله هم نه ده شوې که نه او ته دوا کوه الله به هغه په ړومبې پیشې کې د خیره بري کړي هسې تسلیانې مه راکوه زما د شاګل خلاف 4 ګوان دي 4 ګوان زړه مه غورځوه تروري دلبري زورور خان له د راضینامې دپاره ورغلي دي او بیا کیدی شي چې زورور خان راضینامې ته غاړه کیدي دلبریا نن به رانه تاسو د شاګل د دروغو په ګواه باندې ژوندي نه ځئ پام کوه دلبریا ګزار نه کړي چې ته مې نوم ورکوې لپاره بلکل نه دلبریا که ته وایې نه موږ به د شاګل په سر عدالت ته ګویلی نه ځو
او چې د زورور خان نه مونږ کومې پیسې غوښتې دي نو هغه به مونږ ته راله هغه د رامو پیسه ستاسو نه تېر شه خو دومره واورئ که د عدالت خواخشا کې مې یو قسم ولیده بیا به ژوندي یو نه ګرځئ پوه شوه یو که نه شهریاره اوس به څه کوو ندیمه یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی زه خو یم زه دې د دې کلي نه ځو صحیح خبره ده شهریاره ځکه چې زورور خان ډېر د ناسړي بچی دی مونږ پلار او زوی هر څه په دې خپلو سترګو وکتل او په دې خپلو غوږونو مو واورېده څه مطلب مطلب دا چې کومې پیسې تاسو د زورور خان نه اخیستې دي په هغې کې یو 6,000 روپۍ پلار نه مې او ما نه راکړئ صحیح ورکېږه دې نه ګوره دا زموږ خبره به منلې وې ورک شې مړه وزر دې ده نه صحیح ده لاړ به شم دومره یاد ساتئ چې زه به هم ستاسو خوښ شم ځکه چې زه هغه خانداني منافق یم خانداني منافق زه چې زه که نه دا سره منافقه دا سره زه رښتیا وایم خان کمې پیسې چې تا ګوایانو نه د ګوایي دپاره ورکړې وي نو په هغې هم خېټه واچوله او عدالت ته د ګوایي دپاره هم نه دي تلي هغه هم د دلبري په وینا باندې دلبري په وینا او خان دام کېدی شي ستا دشمن شاګولې اوس چېرته بري شوی نه یي ابلیسه چې زه کله پیدا شوم نو شیطان سره د بچو په کړه د دې کلي نه لاړو او ما ته په چغه چغلاوې چې زورور خانه بچې دا باقي کار ته سنبال کا اوس د شاګولې د پرې کېدو نه مخکې به دا ګوایان زه د ژوند نه پرې کړم د ژوند نه به یې پرې کړم ابلیسه بچې جی منافقه دا جی بچې ویم دا ما څه د ګټې اخري پاته وه چې زورور خان ته مې ور وویشته اوس به د ګټې میدان زمونږ جیب ته راځي زمونږ جیب ته زمانه پیسې د مړو مالو چې په شیک کوم واچولې او په شاګولي پسې ګوایي ورکولو دپاره عدالت ته راغلی او هغه هم زما دښمن د دلبري په وینا باندې نه د معافۍ ټکې زما په کتاب کې نشته دی ځکه چې زه کله پیدا شوم نو شیطان سره د بچو په کړه کې دې کلي نه لاړو او ما ته په چغو چغو داوې چې زورور خانه دا هر څه باقي ته سنبال کا دا هر څه ابلیسه بچې چې دا چې ګوله منافقه داسې کار وکړه ویم ورشه او کمې پیسې چې دې ګوایانو له زورور خان ورکړې وي نو د دې د جیبونو نه یو روپۍ م راټوله کړه خجي خجي خو کې خو ګوره ابلیس بچیه چې پټې نه کېږي زه درته ګورم ورځه دې که نه ورشه
ऑर्डर 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 बाजारत के शाकुल बांधे यो गवाह हम दा गवाही वर नका कि शाकुल ज़ोर खान रोज वजने दे लपारा दा अदालत शाकुल बाइज्जत मरी गई ओहो څه خبره ده ډیره خوشاله ښکاري ګلسانګي خوشاله زکه یم چې خبره ده خوشاله ده مبارک شه اوهو صرف مبارکې برکې او خبره به مراته کې ګلسانګي ستا چنګول شاګول بری شو رښتیا سترګې دې بیا داسې لکه اداره تورې نه کې داسې لکه اداره تورې نه کې سرې 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 شونډې دې سرې دا ګلابي شونډې دې سرې نه کې دا ګلابي شونډې دې سرې نه کې دا 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 سترګې دې بیا داسې لکه اداره تورې نه کې داسې لکه اداره تورې نه کې से जोड़ा का जुल्फना दे यो कम से जोड़ा का तार 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 जुल्फ तार पतार पांच पुष्पिन मखरा खरे नके पांच पुष्पिन मखरा खरे नके दा 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 दास्तरगे दे ब्या दास लके दारा तोरे नके दास लके दारा तोरे नके मोटो की खैस्ता कारी बंगड़िस्ता मोटो की खैस्ता कारी ना 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 दाष्ण बंगड़ी लमटो लरे नके कृष्ण बंगड़ी लमटो लरे नके दा 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 दास्त्रगे दिव्या दास लके दारा तोरे नके दास लके दारा तोरे नके राज मवाया चुप नूरे जन के खबरे नके नूरे जन के खबरे नके दा 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 दास्तरगे दिव्या दास लके दारा तोरे नके दास लके दारा तोरे नके परहेज खाल की दान वाइशगी वाल परहेज खाल की दान द्रे 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 खाल पुजना द्रे खाल पुजना पोरन के द्रे खाल पुजना पोरन के दा 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 दास्तरगे दिव्या दास लके दारा तोरन के दास लके दारा तोरन के श्रे श्रे श्रे
शुंडी दिसते का गुलाबी शुंडी दिसते नके का गुलाबी शुंडी दिसते नके का गुलाबी शुंडी दिसते नके